الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. په دې هیله چې دا خپرونه ستاسو د پام وړ وګرځي. زموږ د نننۍ خپرونې موضوع د اعتکاف مسائل. قدرمنو اوریدونکو، په جماعت کې د اعتکاف په نیت سره اوسېدلو ته اعتکاف وایي، او په دې باندې باید پوه شو چې اعتکاف په 3 قسمه دی. یو واجب اعتکاف، دویم سنت اعتکاف، او دریم چې دی نفل اعتکاف. هغه اعتکاف چې څوک په خپل ځان باندې نظر کړي که الله رب العزت زما دا کار وکه نو زه به دومره ورځې اعتکاف کینم، نو چې کار یې وشي د دومره ورځو چې دی نظر کړی په هغه باندې اعتکاف کیناستل واجب دی، او که کې نه ناسته دې سره هغه انسان ګناهګار دی. دا اعتکاف واجبي اعتکاف دی. دویم اعتکاف سنت اعتکاف دی، چې دا سنت اعتکاف د رمضان المبارک په آخري لسیزه کې دا کیدی شي. دا سنت مؤکد دی لکن علی الکفایه. نبی علیه الصلاة والسلام به د رمضان المبارک په آخري لسیزه کې همیشه اعتکاف دپاره کیناسته. رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کله داسې هم د رمضان میاشت نه ده تیره شوې چې هغه په آخره لسیزه کې اعتکاف نه وي ناست. خو یو کال رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان په مبارکه میاشت کې ټوله میاشت اعتکاف ناست و. په لومبۍ لسیزه کې چې کله رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتکاف وکه، نو لسیزه چې تیره شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل زه د لیلة القدر د تلاش لپاره اعتکاف کې ناست وم، خو ما ته د الله رب العزت له طرفه دا وویل شو لیلة القدر دا په وروستۍ لسیزه کې دی. د دې نه وروسته رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک دویمه لسیزه هم اعتکاف وکړه. بیا نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه وروسته وویلې چې لیلة القدر راته په آخري لسیزه کې د الله له طرفه ویل شوي دي چې د قدر شپه د رمضان المبارک د آخري لسیزه کې ده. نو له دې وجې نه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رمضان المبارک میاشتې آخري لسیزه هم اعتکاف وکړه. به هر حال قدرمنو اوریدونکو، د رمضان المبارک آخري لسیزه اعتکاف دا سنت مؤکد علی الکفایه دی. مطلب دا دی که په یو کلي کې یو سړی په جماعت کې په آخري لسیزه کې اعتکاف ته کیناسته، نو هغه به د ټولو د طرف نه کافي وي. او که په جماعت کې یو کس هم په ټول کلي کې اعتکاف کیناسته، نو ټول به ګناهګار وي. لکه څنګه چې جنازه فرض کفایي دی، که د یو کلي نه څو سړي لاړ شي په هغې جنازه کې اشتراک وکړي، نو د ټولو نه به دا فرض لرې شي. او که د پوره کلي نه هیڅوک هم جنازې ته رانړل، نو ټول به بیا ګناهګار وي. دریم اعتکاف هغه نفل اعتکاف دی. کله چې هم جماعت ته داخلیږئ، اگر که لږ ساعت لپاره هم وي، نو تاسو د اعتکاف نیت وکړئ. چې کله مونځ کولو لپاره راځئ جماعت ته داخلیږئ، نیت د اعتکاف وکړئ. الله رب العزت به د مونځ ثواب تاسو ته بیل درکوي، او الله رب العزت به د اعتکاف ثواب تاسو ته جدا درکوي. نو لکه څنګه چې زمونږ ورونه کولی شي چې په جماعتونو کې اعتکاف ته کینی، همدارنګه زمونږ خویندې، زمونږ میندې کولی شي چې په خپلو کورونو کې په خپلې کوټه کې ځان لپاره یو مخصوص او جدا ځای وټاکي او هلته اعتکاف ته کینی. لکه زمونږ خویندې په خپلو کورونو کې او په خپله کوټو کې د مانځه لپاره ځان ته یو مخصوص ځای جوړ کړی وي، نو که هلته پرده ونیسي او هلته اعتکاف ته کینی، دا ډیره بهتره او دا ډیره غوره خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د خپلو کورونو نه قبرستان مه جوړوئ.
یعنی لکه څنګه چې په قبرستان او په هدیره کې مونځ نه کیږي، تاسو هم د خپلو کورونو نه قبرستان مه جوړوئ، په خپلو کورونو کې هم منځونه کوئ. نو زموږ خویندې دي په خپله کورونو کې ځان لپاره یو مخصوص ځای د منځه لپاره وټاکي چې تل لپاره دې هلته منځونه کوي. نو هغه مخصوص ځای چې دوی ځان لپاره د منځه لپاره ټاکلی، کولی شي چې هلته دوی اعتکاف کینی. نو د نارینهو لپاره دا غوره خبره ده چې سنت او نوافل په کور کې وکړي، ځکه هغه بچي د دوی یا ښځې چې په هغې کورنۍ کې ژوند کوي هغوی به هم د مانځه سره عادت شي. صرف فرض مون دې په جمع سره په جومات کې کوي، سنت او نفل دې په کور کې کوي، تر څو چې کورونو نه قبرستان هم جوړ نشي. د معتکف مثال هغه څوک چې اعتکاف ته کینی د هغه سړي په شان دی چې د پاچا دروازې ته لاړ شي او هلته پروت وي او دا وایي تر څو چې زما کار نه وي شوی زه به دې ځای نه خوځېږم. نو د هغه چا چې زړه د کاڼي په شان وي، ډیر سخت وي، هغه به هم نرم شي. نو الله رب العزت خو اکرم الاکرمین ذات دی، الله رب العزت خو ارحم الراحمین ذات دی، د ټولو نه کریم، د ټولو نه رحیم ذات دی. نو چې کله ته راشې لس شپې د هغه په دروازه کې وغورځېږې، د خپل تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړې، د خپل ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړې، آیا الله به تا ته بخښنه نه کوي؟ خو دا په دې شرط چې ستا په زړه کې د الله ویره وي، ستا په زړه کې اخلاص او صداقت وي. که خدای مکړه په زړونو کې اخلاص نه وي، په زړونو کې د الله ویره نه وي، نو کله هم بیا اعتکاف الله رب العزت په دربار کې قبول نه دی، او نه به ستا زاریانې او نه به ستا غوښتنې الله ومني. د هر څه نه مهم اخلاص دی، د هر څه نه مهم د الله ویره ده چې په خپل زړونو کې اخلاص او د الله ویرې ته ځای ورکړو. د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د اعتکاف ډیر لوی ثواب بیان شوی دی. په یو حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف دوه مخصوصې فایدې بیان کړي دي. اوله فایده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف بیان کړي هغه دا ده چې انسان به د ګناه نه محفوظ پاتې شي. هغه انسان چې په جومات کې اعتکاف ته کینی، یا هغه زمونږ خویندې چې د رمضان المبارک په آخري لسیزه کې په خپلو کورونو کې اعتکاف ته کینی، الله به دوی د ګناه نه محفوظ وساتي. الله رب العزت به دوی د شیطان د حملو نه محفوظ وساتي. او که هیڅ نه وي، دومره به وي چې په غوږو باندې حرام وانه وري، کم از کم په سترګو باندې خو به حرام نه ویني، کم از کم په ژبه باندې خو به دروغ او غیبت نه کوي. دا څومره لویه نفع ده چې د رمضان المبارک آخري لسیزه ډیره برکتناکه لسیزه ده، هغه د ټول رمضان خلاصه ده. نو په آخري لسیزه کې چې یو انسان د ګناه نه محفوظ پاتې شي، د شیطان د حملو نه مسئول پاتې شي، د هغه سترګې، د هغه غوږونه، د هغه ژبه، د هغه لاس او پښې د ګناه نه محفوظ پاتې شي، د دې نه لوی برکت نور د کوم ځای شه؟ نو دا ډیره عمده فایده ده د اعتکاف، چې د اعتکاف په واسطه الله رب العزت تا د ګناه نه محفوظ ساتي. دویمه فایده رسول الله صلی الله علیه وسلم د اعتکاف دا بیان کړې ده، هغه نیکیانې چې زموږ معتکف ورور نه په اعتکاف کې باقی پاتې کیږي، الله رب العزت به د هغه اجر و ثواب د معتکف ته ورکوي. مثلا هغه څوک چې اعتکاف ته ناست وي هغه نشي کولی چې د مریض پوښتنې ته لاړ شي، هغه څوک چې اعتکاف کې ناست وي هغه نشي کولی چې جنازې ته لاړ شي، اما الله رب العزت به د دې اجر و ثواب دې معتکف ورور ته ورکوي، بغیر د دې چې هغه د مریض پوښتنه وکړي او بغیر د دې چې هغه په جنازه کې اشتراک وکړي. همدارنګه په بل حدیث کې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، کوم کس چې د رمضان په آخري لسیزه کې اعتکاف وکړي، الله رب العزت په هغه ته د 2 حجونو او د 2 عمرو ثواب ورکړي. نه دی پیسې لګیږي او نه دی وخت لګیږي، نه محنت شته، نه مشقت شته، او الله رب العزت تا ته دومره لوی ثواب درکوي.
اما موږ لا تر اوسه پورې د غفلت په خوبونو کې ویده یو. نو زموږ هغه ورونه چې هغوی کم شرعي مشکل نه لري کولی شي چې په جماعتونو کې آخري لسیزه کې اعتکاف وکړي، ځان لپاره، خپل کورنۍ لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره د الله رب العزت نه د مغفرت او د رحمت غوښتنه وکړي. همدارنګه زموږ هغه خویندې او میندې چې په کورنیو کې ژوند کوي، که چیرې هغوی هم شرعي مشکل نه لري کولی شي چې په خپل کورنیو کې په خپل کوټو کې ځان لپاره یو مخصوص ځای وټاکي او هلته اعتکاف ته کینی. ځان لپاره، د خپل اولاد لپاره، د خپل کورنۍ لپاره، د ټولو مسلمانانو ورونو او خویندو لپاره د الله رب العزت نه د مغفرت او د رحمت غوښتنه وکړي. د رمضان مبارک میاشت به تیره شي، خو دا سعادت او دا نیکبختي به الله رب العزت د ډیرو خاصو بندگانو په برخه کړي. ټولو ته دا سعادت نه رسیږي. الله رب العزت دې په موږ باندې رحم وکړي. الله رب العزت دې موږ ته د نیکو اعمالو توفیق راکړي، په ځانګړې توګه د رمضان په مبارکه میاشت کړي. او الله دې موږ ته توفیق راکړي چې په آخري لسیزه کې اعتکاف کینو او د الله د کلام تلاوت وکړو، په رسول الله باندې درود ووایو، همدارنګه د الله ذکر وکړو او د دین وروسته د خپل ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړو او تل لپاره د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړو. په همدې په یو روایت کې راځي چې یو ځل حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما په مسجد نبوي کې اعتکاف ته ناست و. یو سړی حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ته راغی او سلام یې وکړ. کېناستو، ډیر پریشانه و او ډیر سخت خفه ښکاره کېدو. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه هغه ته وفرمیل او پوښتنه یې وکړه، څه خبره ده؟ ځکه زه تا ډیر غمګین او تا زه ډیر پریشانه وینم. ستا په مخ او ستا په څیره کې د غم او د درد آثار او نښې لیدل کیږي. هغه ورته عرض وکړه چې ای د الله د رسول د تره زویه، زه ځکه پریشانه یم، زه ځکه غمجن یم چې د فلانی سړي په ما باندې حق دی. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قبر طرف ته اشاره وکړه او ویلې چې د دې قبر والا د عزت باندې دې زما قسم وي چې زه د هغه په حق ادا کولو باندې قدرت نه لرم، یعنی د هغه په ما باندې پیسې دي او هغه د خپل حق زما نه غواړي او زه پیسې نه لرم چې هغه ته یې ورکړم. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل آیا زه ستا سفارش ونه کړم؟ هغه سړي ورته عرض وکړ څنګه چې تاسو ته مناسب ښکاري. حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه راپاڅېده او د خپل څپلۍ او پیزار یې پښو کړل، د جومات نه بهر راووت. چې کله د جومات نه بهر راووته نو هغه سړي ورته عرض وکړ چې تاسو آیا خپل اعتکاف هیر کړی دی؟ د دې مطلب خو دا و چې معتکف د جومات نه نشي وتلی. آیا تا خپل اعتکاف هیر کړی دی؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه ورته وفرمیل اعتکاف مې نه دی هیر کړی، خو ما د محمد رسول الله نه اوریدلی، د دې قبر د خاوند نه مې اوریدلی، د هغه ورځې وې چې رسول الله هم نوی وفات شوی و. د حضرت عبدالله ابن عباس د سترګو نه اوښکې تویې شوې. ویلې چې ما د رسول الله نه اوریدلی دي چې رسول الله به فرمیل کوم سړی چې د خپل رور په کار کې وګرځي او کوشش وکړي نو د هغه دپاره د 10 کالو اعتکاف نه هغه غوره دی. یعنې کوم سړی چې د خپل د مسلمان رور مشکل حل کړي او د هغه د مشکل په حل کولو کې هڅې وکړي او وګرځي، دا کار د هغه دپاره د 10 کالو اعتکافونه غوره دی. او رسول الله فرمایلی دی کوم سړی چې یوه ورځ اعتکاف هم د الله دپاره وکړي، الله پاک به د هغه او د جهنم په منځ کې 3 خندقونه حایل او پرده کړي او یو خندق به د ځمکې او آسمان په منځ کې د مسافت نه زیات پلن وي. د 10 ورځو اعتکاف کېناستلو سره به 10 خندقونه الله رب العزت د جنت او د جهنم او د دې ترمنځ پرده کړي او د یو مسلمان حاجت پوره کول د 10 کالو د اعتکاف نه زیات افضل او غوره دی. نو الله رب العزت به دې انسان ته څومره اجر ورکوي.
الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د خپلو مسلمانانو ورونو د حاجات او د هغو د مشکل په رفع کولو کې هڅې او کوششونه وکړو. دا مشکلات په هر چا باندې راځي. دا دنیا ده. انسان په یو حالت کې ژوند نشي کولی. په ما باندې هم راځي، په تا به هم راځي، په نورو به هم راغلی. زه هم په خپله څو ورځې مخکې په داسې یو مشکل کې اخته وم. خو زما ځینې دوستانو چې هغوی خبر شو، ما ورته ویلي نه ول، هغوی خپله هڅه وکړه د کوشش د مشکل په حل کولو کې. نو هغه اجر و ثواب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په حدیثو کې ویلی دي، الله دې دا اجر و ثواب هغوی ته هم ورکړي او تل لپاره دې الله عزت د دنیا او د آخرت د هغوی په برخه کړي. به هر حال قدرمنو اوریدونکو، اعتکاف کې ډیر لوی اجرونه او لوی ثوابونه دي. الله رب العزت دې موږ ته توفیق راکړي چې د دې نه محروم پاتې نشو. بل دا چې په آخري لسیزه کې چې هغه زموږ مسلمان رور او مسلمانه خور اعتکاف ته کینی، په دې آخري لسیزه کې د قدر شپه ده چې هغې شپه کې عبادت د زرو میاشتو نه غوره دی. او هغه څوک چې اعتکاف ته ناست وي هغه به ضرور عبادت کوي. ټول مخلوق الله رب العزت پیدا کړی، خو بیا بعضې مخلوقاتو ته الله رب العزت په بعضو نورو باندې فضیلت ورکړی دی. تاسو ګوري ټول انسانان الله رب العزت پیدا کړي دي، خو کوم مقام چې الله رب العزت په انسانانو کې انبیا علیهم السلام ته ورکړی دی هغه نورو انسانانو ته نه دی ورکړی. بیا په انبیا علیهم السلام کې چې کم مقام او مرتبه الله رب العزت محمد رسول الله ته ورکړي هغه بل چا ته نه ده ورکړي. د انبیا علیهم السلام نه وروسته چې کوم مقام الله رب العزت صحابه و کرامو ته ورکړی دی هغه یې وروسته تر قیامته پورې چاته نه دی ورکړی. همدارنګه ټولې صحیفې او ټول کتابونه الله نازل کړي دي، خو کم مرتبه او شان چې الله رب العزت قرآن ته ورکړی هغه نورو کتابونو ته نه دی ورکړی. ټولې فرشتې او ملائکې الله رب العزت پیدا کړي دي، خو کومه شان او مرتبه چې الله جبرائیل امین ته ورکړی دی هغه نورو ملائکو ته نه دي ورکړي. همدارنګه په امتونو کې چې کوم مقام امت محمدیه ته الله رب العزت ورکړی دی هغه یې نورو امتونو ته نه دی ورکړی. همدارنګه چې کوم مقام الله رب العزت په ځمکه کې جماعتونو ته ورکړی دی هغه مقام او عزت الله رب العزت بازار ته او کورونو ته نه دی ورکړی. یوه ورځ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست و. کس راغی رسول الله نه پوښتنه وکړه چې د الله رسوله د الله په ځمکه کې کومه ځایونه ډیر غوره دي او کومه ځایونه ډیر خراب دي. رسول الله ورته وایي زه نشم ویلی تر څو چې د جبرائیل نه پوښتنه ونه کړم. جبرائیل چې راځي د هغه نه پوښتنه کوي. جبرائیل ورته وایي زه هم خبر نه یم تر څو چې د رب نه پوښتنه ونه کړم. جبرائیل علیه السلام چې کله رب ته ځي نو رب ورته وایي چې په ځمکه کې د ټولو نه غوره ځایونه جماعتونه دي او د ټولو نه بد ځایونه هغه بازارونه دي. لکه شیخ سعدی وایي علم غیب کس نمیداند بجز پروردگار، هر کسی گوید که میدانم از او باور مدار. مصطفی هرگز نگفت تا نگفت جبرائیل، جبرائیلش هم نگفت تا نگفت کردگار. ترڅو چې جبرائیل علیه السلام ته الله رب العزت ونه ویلي نو جبرائیل علیه السلام هم رسول الله صلی الله علیه وسلم ته جواب ونه ویلي. خو زموږ زړونه په جماعتونو کې تنګیږي. په ځانګړې توګه چې کله جمعې مانځه ته راشو د وعظ او تبلیغ اوریدلو ته خو نه راځو، چې کله خطبې ته هم راشو بیا 14 وارې خپل ساعتونه ګورو چې د وخت نه وخت کم دی یا زیات دی. نه، جماعتونه د اطمینان ځای دي، جماعتونه د سکون ځای دي، په ځمکه کې بهترین ځایونه دي. دلته باید زړه ته اطمینان ورکړو، زړه ته سکون ورکړو. د هغه انسان زړه چې په جماعتونو کې تنګیږي هغه منافق وي. نو قدرمنو اوریدونکو، په ځمکه کې جماعتونه بهترین ځایونه دي، خو بیا په جماعتونو کې چې کم مقام د مسجد نبوي او د بیت الله همدارنګه د بیت المقدس دی هغه د نورو جماعتونو نه دی.
همدارنګه زمانه او د زمانې اجزا ورځې او شپې ټولې الله پاک پیدا کړي دي، خو کوم مقام چې الله رب العزت په ورځو کې د جمعې ورځې ته ورکړی هغه د هفتې باقي ورځو ته نه دی ورکړی. جمعه رسول الله صلی الله علیه وسلم سید الایام معرفي کوي. همدارنګه په شپو کې چې کومه مقام الله رب العزت د قدر شپې، د برات شپې ته، د واړه اختر شپې ته، د لوی اختر شپې ته ورکړی دی، الله رب العزت دا مقام نورو شپو ته نه دی ورکړی. نو قدر منو اوریدونکو، په آخره لسیزه کې چې تاسو اعتکاف ته کینئ هغه کې قدر شپه ده. نو په قدر شپه کې عبادت دا معادل دی د زرو میاشتو عبادت سره چې تقریبا دا څو اتیا کاله کیږي. نو راشئ چې د رمضان په دې مبارکه میاشت کې چې واقعا د الله رب العزت د رحمت میاشت ده، د الله رب العزت د مغفرت میاشت ده، د الله رب العزت داسې میاشت ده چې په دې میاشت کې الله د خپل ګناهګار بندگان د جهنم نه خلاصوي او جنت ته داخلوي. الله ته متوجه شو په دې میاشت کې او د خپل د تضرع او عاجزي لاسونه الله ته پورته کړو، د خپلو ګناهونو بخښنه د الله نه وغواړو. منکرات، فجایع، هغه اعمال او هغه کړنې چې په هغه باندې الله زموږ نه ناراضه کیږي، الله خفه کیږي، رسول الله ناراضه کیږي، هغه پریږدو او تل لپاره د الله رب العزت نه د نیکو اعمالو توفیق وغواړو. په ځانګړې توګه په آخري لسیزه کې چې په دې کې زموږ ورونه او خویندې که کوم مشکل نه لري چې اعتکاف کینی او د الله رب العزت په عبادت باندې ځان مشغوله کړي، نو دینه لوی اجر، لوی کرم او لوی نعمت په ژوند کې بل نشته. الله به تا ته هم بښنه وکړي، الله به دې ګناهونه معاف کړي، الله به دې نیکیان هم زیاتې کړي. همدارنګه د هغو مسلمانانو ورونو او خویندو دپاره چې ته د الله نه بښنه غواړې، الله به د ستا په دعاګانو واسطې باندې هغوی ته هم بښنه کوي. خو د هر څه نه مهم اخلاص غوره دی، چې په زړه کې اخلاص ته ځای ورکړو، د الله ویرې ته ځای ورکړو، بیا به عبادات الله رب العزت په خپل دربار کې قبولوي. په همدې هیله